ستا په سر مې هر چا سا پرېښې ده ټولې دنیا گئی نه خفا شوی یم بس نامه یې نه اخلم رسوا بشي بس د پېښورۍ نه خفا شوی یم. پښتونخوا دې تل آباده وسایله پښتونخوا دې تل آباده وسایله د ګلونو سندرغاړي پکې اوسي. اسماء اخلاص تاسو سره مخاطب د امید ساتو چې ټول به ټیک ټاک روغ جوړي. پروګرام میلمه د اخلاص کې څنګه چې تاسو ته پته ده مختلف شخصیات تاسو سره دلته معرفي کیږي د وحدت نیوز د طرف نه. نو موږ سره نن چې کوم میلمه دی پیژندلې نامه لري او ډېر دروند لوړ شخصیت لري او نامه او د هغوی چې کوم کار او زیار دی هغه د هیڅ چا نه هم پټ نه دی. شاه فاروق هغې ته په خپل پروګرام کې هرکلی او بخیرالی وایم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه د وحدت نیوز او ستاسو چې موږ مې د دې شي قابل وګڼلو چې راو مې غوښتلو او دا انټرویو داسې شی وي چې په دې کې موږ په سندرو کې خو هر قسم سندره ویله شو خو هغه خبرې نه موږ په انټرویو کې کوی شو چې کومې په سندره کې کوو هغه موږ په انټرویو کې کوی شو هغه کېږي. خو د سندرو بیا د انټرویو داسې هغه دی چې سندرې خو موږ هر قسم ویلی شو خو د انټرویو هغه د زړه اواز چې د زړه سړي خبرې نو هغه په انټرویو کې کېږي. نو ستاسو ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. د راتګ مو هم دنیا مننه چې راغلی او خپل قیمتي وخت مو راکو. شاه فاروق څوک دی د کوم ځای سره تعلق ساتي؟ زه بیسیکلی د بنو یم په بنو کې زیږېدلی یم په بنو کې لوی شوی یم او لکه فلحال چې دی نو هغه خبره مې درته وکړله چې د فینس د وجې نه په یو وطن او په بل وطن باندې چېرته بس پروګرامونه دي مینوال دي او زو رازو سره. صحیح. شاه فاروق تعلیم څومره کړی؟ اسماء اخلاص ما خو میټرک پورې تعلیم کړی دی. ښه جي. لسم مې چې کله پاس کړلو نو زمونږ په وخت کې بس پته نه لګېده زمونږ به هغه وخت کې تقریبا دا د چې مونږ به لسم پاس کړو نو مونږ ته به داره لګېدله د کلي خلکو چې لکه مطلب چې مونږ بس مونږ وګټله بس لسم مې اوس راته دا اندازه لګېږي چې لسم تعلیم خو چې دی ښه دی په نن ډېر ښه دی چې سړي نه یې کړی هغې نه ښه دی خو لکه د معیار په لیول کم دی پکار دی چې سړی تعلیم زیات وکړي. د فن سټارټ مو تاسو څنګه ذکر وکړو د خپل کلي نه اخیستلی و څومره وخت کې مطلب عمر دې څومره و چې د فن سټارټ مو واخیستلو د سندرې؟ زما پلار چې و هغه الله دې لري اوس هم شته دی خو شاعر و او لکه غزل به یې لیکل. صحیح. هغه به چې د شپې کوم غزل ویلو نو د شاعر کې یو دا کمال وي تاسو خپل ماشاءالله یو شخصیت یې د شاعري په لحاظ سره نو چې کومه غزل لیکي نو هغه خپل هغه ترنم کوشش هم کوي ترنم ورسره وایي. نو پلار به مې هغه ترنم ورسره ویلو ځان سره به یې غزل ولیکلو ترنم به یې ورسره ویلو. ما به هم زه به داسې ماشوم وم سکول دوران کې بیا به چې د ویلو زما به مو ته توجه شوه بیا به ما هم یو دوه الفاظونه ونه زده کړل بیا زه تللی یم سکول ته اوس مونږ په هغه ټټونو باندې ناست یو په سکول کې هغه ټاټ نه وي هغې باندې ناست او زه په تختیم لګیا یم څه لیکم هم و هغه د شپې ګانه رایاده ده هغه مې ښه په تیز سپیډ باندې وایم که نه او داسې هغه ګانه چې ده هغه کومه مې چې والد صاحب جوړه کړې وه شپې چا شپې مې زده کړې وه په دې ټایم زمونږ ټیچر ماسټر صاحب راننوتی دی کمرې ته اوس زه ما سوچ نشته دی چې ماسټر صاحب دلته نه یې ونیولم ماشوم وم داسې جګ یې کړم ویې درولم ما وایي چې ته دلته سندرو ته راځې که تعلیم ته راځې سکول ته راځې ما وتل چې نه جي سکول ته راځم وایي چې ته سندرې ولې وایې بس ما ته یې وویل چې راشه دا اوس چې تا کومه سندره ویله دلته په دا هغه کې ودرېږه د هغه مخې ته ټولو هلکانو ته د ټولو ته اوس سندره ووایه دغه چې د کومه دې ویله ما ته چې زه خو نشم وایي چې نه ته اوس دې ویله اوس دې نشې ویله نو بس دغه چې کومه سندره وه هغه مې بس د ډېره یاره شروع کړله خو بس الله تعالی کرم و چې ما ته بس داسې اواز را کړی و چې په هغه ټایم باندې په هغه سکول په هلکانو باندې هم ډېره ښه ولګېده او زما هغه ماسټر ټیچر صاحب چې کوم و هغه باندې ډېره ښه ولګېده وایي چې هلکه تا خو ډېر ښه اواز دی
نو سندرې ولې په وایه خو چېرته ترانې په وایه زمونږ د سکول غانې په وایه بس زه یې بوتلم چې زمونږ کوم هیډ ماسټر و هغه ته یې وویل چې یاره دا لږ وګوره یاره د خو ډېر ښه اواز دی ما ته ویل چې ته دته ووایه سندره زه هغه ته هم لګیا شوم سندره مې شروع کړه سبا ته دوی مونږ ته ما ته د سکول چې کومې نغمې وي د نشې خلاف د سکول هغه چې کومې وي هغه یې شروع کړه هغه یې ما ته راوړې وایي چې ته به دا وایې ما ویل چې زه صحیح ده دا به په دې طرز وایي دا به په دې طرز هغه خو زه دې سټیپ کې تلم بیا سکولونو خپلو کې مقابلې وي بیا زه دې سټیپ ته پکې لاړم چې ما به د سکولونو مقابلې کې به فرست سیکنډ به راتلم که نه خلک به خبرېدل چې دا خو په هغه کې ترانې وایي په سکول کې بس زمونږ علاقې ته اوس زه خبره درته لنډوم زمونږ علاقې ته زمونږ د علاقایي یو سینګر راغلی و اوس هغه پروګرام وکړو مونږ لاندې ورته ناست یو کلي کې واده و هلکانو اوس هغه چې پروګرام ختمولو هلکانو ما ته مې ویل وایي چې مړه ته م وایې خو ورشه یو دا ما ورته ویل چې زه خو سکول ترانې وایم سندرې خو نه شم ویلی ویلې چې ښه نه بس مونږ ته ووایه نو خامخا انسان ته دومره سندرې یادې یو دوه خو ورته یادې وې که نه ورغلم بس سازو مزو ول ناس و بل سنگر پاسېدو ما 2-3 غانې وویلې هغه خو چې زما په سیستم خو نه پوهېدم په راګ رګني په نظام خو نه پوهېدم خو هغه اواز مې په خلکو باندې ډېر ښه ولګېدو بیا به که ستا سوچ وي مخکې به هغه د ټیپ کیسټې وې هغه به ریکارډ کېدلی هغه چې څنګه لاړلې مارکیټ ته هلته سبا مل بس دا ټیپونو ول لګولې دي مونږ علاقه کې به چې مخکې په کیسټ دکان تېرېدلی کیسټ خرڅولو دپاره به یې کیسټ لګولی و چې یاره مثال خرڅ شي که نه دا د چا آواز دی دا د چا هغه خو بس زما دا یو ګانا پکې راغلی وه هغه به دا خو نوی هلک دی دا د چا آواز دی داسې فن شو بیا فنکاران زما کور ته راغلل چې یاره ستاسو دا زوی ستاسو د هغه خو ډېر ښه آواز دی مونږ چې د سره نو خبره به درته لنډه کم ډېره مې اوږده کړه داسې زما د فن راغللو تر دې حده پورې راورسېدو چې د اوس زه کوم ځای یم الله پاک اواز هم ښایسته درکړی مننه جي غاړه ښایسته درکړې ده نو د سندرې هغه کومه سندره وه چې هغې ته د هغې له وجې تاسو ته دومره شهرت میلاو شو خپل فینز او خلکو وپېژندئ پښتنو اول خو زه چې علاقایي ما سندره کومه وویله یو غزل و وړه به یې زمزمه کې ووایم بیا به لږ ښه وشي هغه شاعرانو په سټایل یې نه شم ویلی زه داسې زه په زړو سترګو ورتلم خو جانان نه پېژندم د کور پورې یې تېرېدم خو جانان نه پېژندم زه په زړو سترګو ورتلم خو جانان نه پېژندم د کور پورې یې تېرېدم خو جانان نه پېژندم داسې یو غزل و اوس خو ما سره هغه سیسټم نشته نه باجا شته نه هغه ده خو ماسې تاسو ته نو دغه شان هغه همدې وجې نه تاسو ته شهرت میلاو شو بس بیا خو وخت سره خو بیا نورې ګانې هم کېدلې نورې سندرې هم کېدلې په چې کوم شاعري تاسو وایې که نه نو دغه انتخاب تاسو خپل وي او که نه لکه مثال چې کوم زمونږ دغه نوي شاعران ناوتي دي او هغې شوق لري چې یاره شاه فاروق دی زمونږ شاعري خپل اواز کې زمزمه کړي نو د هغې په شوق هغه سندرې وایي که په خپل انتخاب په خپله باندې کوئ اسما څومره هنرمندان چې دي د دې دا کوشش وي ښه د رحمان بابا کلام د معیار کلام وایم خو لکه هلته به مونږ لږ د مینوالو خیال هم ساتو نو داسې یو انسان دی هغه شاعر کمزورې شاعر دی هغه یو دا خواهش وکړو چې یاره د شاه فاروق لا د پلاني سنګر دومره ښه اواز دی که زما کلام ووایي نو څومره خوند به وکړي نو دلته مونږ کلام ته معیار ته نه ګورو دلته مونږ انسانیت ته ګورو چې د زړه ته ګورو د انسان زړه ته ګورو چې زه منم چې ستا کلام لږ کمزوری دی خو ستا هغه کوم احساسات چې دي اما د پاره ښه دي ستا دا د دې شوق دی ستا د دې یو زړه دی چې ارمان مې دی چې زما ګانا شاه فاروق ووایي نو په دې وجې باندې زه ډېر تنقید نشانه شوی یم چې یاره ته دومره مثال لکه غیر معیاري کلام وایي داسې هم غیر معیاري نه وایو چې هغه ډېر غیر معیاري وي خو دا چې لا به کافیې کې فرق وي لا به ردیف کې فرق وي لا به مذکر څه لفظونه به کمزوري به وي مشران به هغه نه به خوښوي بیا لکه مونږ دلته
چې زه سوچ کوم دلته زه معیار ته نه ګورم، دلته زه انسانیت ته ګورم، زړه ته ګورم، احساساتو ته ګورم چې خیر دې که ما لږ د شاعري کمزوري مې ویله، د یو انسان زړه مې وګټلو او الله تعالی وایي چې د زړه ګټل چې دي دا ما دپاره ډېر اهم دي. ښه جي. ما خو ستاسو په اواز ډېرې زیاتې ټپې اورېدلې. او جی او نو غزل مو هم کم ویلې دی، سندره دې هم کمه، ټپې دې ډېرې زیاتې ویلې. آیا ټپې دې ډېرې خوښېږي؟ اورېدونکي چې دي هغه زما ټپې ډېرې خوښوي، په دې وجې باندې ما ټپې ډېرې ویلې دي. که هغې زما غزل ډېر خوښولو نو ما به غزل ډېر ویلی وې، که هغې زما سندرې ډېرې خوښولې. خو ټپې او کاکړۍ چې دي د دې زما مینوال زیات دي، نو کوشش دا کوي ما ته چې څوک راکوي نو ټپه یا کاکړۍ راکوي. په دې لنډو ورځو کې مو کومه سندره ډېره زیاته مشهوره شوه؟ ستا په سر مې هر چا سا پرېښې ده، دا تاسو اورېدلې به؟ او ما اورېدلې. ستا په سر مې هر چا سا پرېښې ده، ټولې دنیا گئی نه خفا شوی یم، بس نامه یې نه اخلم رسوا بشي، بس د پېښورۍ نه خفا شوی یم. دا ډېر زیات مینهوال لري. او دلراج سره مو ویلې دي؟ نه جي نه نه. ښه، که دلراج اوس باد کې ویلې دي؟ دا داسې حساب شوی دی چې ما یو چینل ته دا سندره وویله، نو بل چینل وال دا سوچ وکړو چې که دې ته مونږ جواب جوړ کړو، هغه جینۍ ووایي. دې ټیم ما ګانا ریلیز هم و، دې ټیم 1 ملیون خلکو هم کتلې وه چې کله ما د دلراج کله سندره ویله. نو هغې خپل دا سوچ وکړو چې یاره که داسې یو جینۍ راشي و هغه د ته جواب ورکړي، دا ګانا خو ډېر خلک مینوال لري، نو جواب به هم خلک مینوال ولري. نو زه ورته وایم چې نشته اوس د فن په قدر پوی خلک وه، ځکه شاعرۍ نه خفه شوی یم. بیا دا وایي چې ولې شاعرۍ نه، خو هغه چا مکس کړي دي، مونږ د یو ځای ویلې نه دي، هغې ځان له ویلې دي، ما ځان له ویلې دي، هغه یو ځان له چینل له ویلې دي، ما ځان له چینل له ویلې دي. صحیح. څنګه چې تاسو د ټپو ذکر وکړو که نه، چې مطلب ټپې خلک خوښوي زما په اواز، نو بیا زه ټپو له ترجیح زیاته ورکوم. نو آیا دا زیات خلک دا وایي که نه چې ټپې زیاتې څوک وایي یا ټپې زیاتې خوښوي، هغوی به مینه هم کړې. نو مینې سایډ ته به راشو چې آیا مینه دې کړې ده؟ ژوند دی، ژوند کې خو کېږي. نو د مینه په غزل کې نشته، د خالي ټپو کې دی. نه، ټپه اصل کې غزل خو پوره یې که نه، د هغې په شعر باندې اکثر د خلک نه پوهېږي. خو که فرض کړه ټپه ورته ووایي، په ټپه کې باقاعده خپل یو عکس پروت وي. ښه نو خو نه ټپه خو خیر هغه هم هغې به جواب هم راکړي. مینې سایډ ته راځو، مینه مو کړې ده که نه؟ نو داسې شارټ کټ راځه، ته د ټپې سیټ نه مینه مه راوله، ته ډایرکټ مینه راوله. مینه خو داسې حساب دی چې مینه خو ښکاره خبره ده. هغې نه علاوه مینه خو به چې یو په سله یو شی سانس لري، مینه به کوي. او مینه ضروري ده او مینې کول پکار دي. او زمونږ دا ژوند به په مینه باندې چلیږي، چې مونږ مینه کوو بیا به د ژوند چلیږي، چې مونږ نفرتونه کوو بیا به هر ځای کې نفرت وي. نو زه خو دا وایم چې مینه ډېره ضروري ده. زما خو دا سوال نه و. مینه خو ضروري ده او خلک انسانیت سره هم کوي، مور پلار سره هم کوي، بچیانو سره هم کوي، خپل فن سره هم مینه کوي، ونو بوټو سره هم مینه کوي. بالکل. د مینې جدا انګل باندې مې تپوس درنه وکړو چې مینه مو کړې ده؟ نو ما تاسو ته ووایي چې مینې نه علاوه خو د ژوند چلیږي نه. ښه، مینه تاسو ته میلاو شوې ده؟ چې کومه مینه تاسو کړې وه هغه تاسو بیا ترلاسه کړې ده؟ ما ته دومره مینه میلاو شوې ده، دا کمه مینه ده چې ما سره 19 کومه مینه کوي. ما دومره مینه، ما یو ګانا ویله ده، هغه باندې ما 10 منټه لګولې دي، 19 ما سره ټوټل مینه لري. نو دا کمه مینه ده، ما ته میلاو ده. دا چې څومره خلک زما آواز اوري، نو شاه فاروق نه ظاهروي چې یاره ما مینه کړې ده یا ما ته مینه میلاو ده. ما مینه کړې ده او ما ته مینه میلاو شوې ده، دا مې دواړې جوابونه درکړ. ښه، دې د 19 مینه یادوي او د مینوالو مینه یادوي، هغه خپله مینه نه یادوي. دا راته ووایه چې د سوشل میډیا څومره اپلیکیشن دي، هغې کې کم اپلیکیشن لري؟ لکه زیات خلک ستاسو سندرې ما همیشه کتلي دي د مختلفو چینلو نه مطلب غږیږي، بیا تاسو خپل چینل نه لرئ؟ اسما زه خپل چینل په دې وجې نه لرم چې زما زه خپل سوچ خبره کوم. یو خو چې چینل جوړ کې هر چاته به سوال کوي چې سبسکرایب مای چینل، نو زه وایم چې دا سوال ښه خبره نه ده. بل داسې حساب دی چې یوټیوب چینل د ټایم هم غواړي، یو سوچ هم غواړي، محنت هم غواړي. او که دا شی ته په بل چم چلوي نو یاره څومره سا وشو، دا د څومره وکړو، د پلانۍ ګانه د څومره ورکړله او پلانۍ ګانه
خو زه رښتیا درته وایم چې زما داسې زندګي ده زما لایف کنسرت به حده زیات وي الحمدلله ډېر زیات وي که نه الله وي چې څومره کنسرټ او لایف کنسرټونه زما ډېر زیات وي یو داسې سینګر وي چې هغه لایف کنسرټونه لږ کم وي یا دې شي ته فارغ وي نو هغه یوټیوب چینل چلوی شي او زما داسې حساب وي چې ما خو تاسو ته مخکې مو ویل زما اوس زه به تاسو ته را روان پروګرامونه وښیم په 13 اګست باندې زما په پنډۍ کې پروګرام دی په 14 اګست په کراچي کې دی په 20 اګست په سیالکوټ کې دی نو دا خو فلحال په دا یو هفته کې تقریبا یو نیمه هفته کې زموږ پروګرامونه را روان دي نو سیالکوټ او پنډۍ او کراچۍ د دې چې زه سفر یې سره ایډجسټ کوم هغه کوم نو زه یوټیوب چینل څنګه وچلوم او د فیسبوک پاڼه لرئ او فیسبوک پاڼه لرم شاه فاروق سینګر په نوم چې کوم ویریفاید پیج دی بلو مارک والا دا زما پیج دی په شاعرانو کې کم یو شاعر ستاسو ډېر زیات خوښیږي ساحل صاحب د الله ډېر عمر ورکړي هغه زمونږ یو مطلب یو ستوری دی ساحل صاحب غوندې خو زه نه ګورم زما په نظر کې چې څوک مثال داسې ساحل صاحب زما ډېر زیات خوښ هم دی کني د ساحل صاحب داسې میدانونه علاوه داسې ما شی هم نه دی ویلی چې زه سپیشل سټوډیو کې مې د ده غدي خو د ده کلام د ده احساسات د ده فن سره څومره مینه او د ده څومره شاعري دا زیاته خوښه ده ستاسو خبرې طرف ته سوالونو طرف ته راځم خو زو یو وړی شان دمې طرف ته دغه دمه ګورو بیرته واپس راځو वो तामीर जिसकी जुस्तजू की इंसान ने हमेशा से उसी हसीन तामीर को हमने दिया एक नया अंदाज शाहीन ऑर्चर्ड्स हाउसिंग स्कीम शेखुपुरा जिसके बाबे दिलावेज में दाखिल होते ही खुली शाहराहें बाहें फैलाए आपका इस्तकबाल करती हैं। यहाँ के सरसब्ज व शादाब मनाजिर नजर और रूह को ताजगी बख्शते हैं। सच तो ये है कि इस खूबसूरत हाउसिंग स्कीम की तामीर में इंजीनियरिंग के इंतहाई आला मयार को मद्देनजर रखा गया है जो मेन गेट से लेकर शाहराहों मसाजिद पार्क्स और खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स तक हर जगह दिखाई देता है। शाम ढलते ही शाहीन ऑर्चर्ड्स के गोशे गोशे से रंग और रोशनियां फूटती हैं और जब रात आती है तो शाहीन ऑर्चर्ड्स अपने मकीनों के लिए हिफाजत से सुख की नींद का पैगाम लाता है। बस यही है शाहीन ऑर्चर्ड्स, शर्कपुर रोड की आइडियल लोकेशन, आबाद जगह, हाउसिंग कॉलोनी से मुत्तसिल लैंडमार्क ग्रुप का शानदार रिहायशी मंसूबा, 5, 8, 10 मरला और 1 कनाल के रिहायशी प्लॉट्स, 2, 4 और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स। बुकिंग सिर्फ 15% से, बकिया 3.5 साल की आसान अक़सात में। शाहीन ऑर्चर्ड्स हाउसिंग स्कीम शेखुपुरा, अ प्रोजेक्ट ऑफ लैंडमार्क ग्रुप। मजीद तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें 03-111 386 386। वेलकम بیک یو ځل بیا په خیرالی او هرکلی د توایم پروګرام میلمه د اخلاص کې دغه پروګرام کې موږ سره میلمه دی شاه فاروق ټول پښتانه څومره هم چې پښتون ولس دی هغه ورسره مینه لري. شاه فاروق دا راته وایې څنګه چې د ټپو ذکر وکړو ټپې دې ډېرې زیاتې ویلې دي مینه خو دې هم رانه پټه کا خو اوس دا ټپې راته خپل اواز کې زمزمه کا ښایسته ټپې را سره شریکې کا و د زنده‌باد په نارو مستا راشه چې چل د زندګۍ درو خایما او باران رو رو پې ورېږه زما لیلا نه دلاند کړل کتابونه و جانان زما زه د جانان یم که په بازار میں خرڅوي ورسره زما ستا د یوې ورځې خندا وه زه به جړا درپسې ټول عمر کومه و جانان دې بد کړي زه به ښه کړم که د بل یاد شي زما ښه به یادوینه جانانه دومره په ما ګران یې او چې ته روان یې زه دې شمارم قدمونه
بس دومره قبولېږه ځکه چې زه تاته وایم به هارمونیم شته نه چې هغه ماته د خپل سور د خپل سټایل پته ولګېږي. اصل کې زمزمه دې ختمول نه و پکار ځکه چې ما ته خو ډېر زیات سرایات هم کړه او ډېر زیات خمره باندې ولګېدې. ډېره مننه. بس دا ستاسو درون نظر دی. تر دې دمه مو څومره البمې کړي دي؟ اسما مخکې خو به داسې و چې البم به څه ته ویل کېدل هغه کیسټ به چې فل شو 8 ګانې به پکې راتلې 9 ګانې به پکې راتلې 12 به راتللې نو دې ته به مونږ البم ویل 1 2 3 خو هغه د البم زمانه ټیپونه سیستم ختم شو نو نن سبا چې دی یو غانا کول دی یو غانا دی په پلانې سټوډیو کې وکړه بل غانا دی پلانې سټوډیو کې وکړه نو مخکې به مونږ دا شیان غنل چې زما 15 البم شو لاله شو شل شو دې شو کنه خو اوس مونږ ته د دې شی اندازه ځکه نه لګیږي چې دا غانا یو غانا شو یو سندره ریکارډ کول شو نو مونږ یې غنې شو نه چې نن می دومره ریکارډ کړو پرون دومره نو د دې غنښت خو تقریبا ډېر زیات سندره ما ریکارډ کړې دي. شفاروق ته څه مشکلات راغلي په ژوند کې؟ فن د پاره ما ډیر زیات سټرګل کړی دی ما ډیر زیات مهنت کړی دی او فن د پاره ما داسې کارونه کړی دي چې لکه ما باندې دومره غټ تکلیفونه تیر شوي دي په کلو علاقو کې په کلو هغه کې خو ما برداشت کړی دي کڼي لکه کما غختل په هغه ټیم کې چې یاره مثال داسې مونږ سره وشو مونږ هم چا سره داسې کوی شو خو که مونږ په هغه ټیم چا سره داسې کړي و نو نن به زما دا مقام نه وه هغه ټیم نه به مثال مونږ په لانجو په هغه کې ګیر شوي وه نو مونږ ما صبر وکړو ما ویل چې خیر دی ما سره دا مسله وشوه زه چې د کوم سټیج ته روان یم دې دپاره به په ما باندې که دا شی نور تکلیفونه هم راشي زه چې څومره پورې کوی شم چې څومره پورې زما عزت ته خطره نه او څومره پورې کور ته خطره نه نو زه به مثال لکه د دې شي خپل مهنت جاري ساتم او هغه خبره ده چې زما صبر زما هغه کوم تکلیفاتو په وجه الحمدلله نن زه ښه خوشحال ژوند تیروم د الله نه ډېر زیات راضي یم. ستاسو په شان چې کوم مطلب سندرغاړي وي یا هنرمندان وي هغه خلکو ته ډېر زیات تکلیفات وي یوازې دا نه چې مطلب کرن خان به ښه لایف تیروي یا به شفاروق ښه لایف تیروي یا به دې نه علاوه هارون باچا صاحب ښه لایف تیروي ټیک دی داسې سندرغاړي دي هنرمندان دي چې هغه ډېر زیات په کم لیول باندې کار کوي د غربت له وجې هغه په خپلو کورونو کې دي نو حکومت ته څه پکار دی چې یاره دغې هنرمندانو ته وظیفې ورکړي یا دغه هنرمندانو ته روزګار ورکړي یا الله څه جاب ورکړي نو حکومت نه د هنرمند څه غوښتنه وي؟ داسې حساب دی چې دا اوس تاسو داسې سوال وکړلو چې زه به د دې یو داسې جواب درکم چې تاسو به حیران شئ. زه غواړم چې زه حیران شم. کله چې زه عام لیول پروګرام ته ځم د ودونو پروګرام ته ځم نو مطلب فرض کا زه 10,000 روپیا خلم خو چې کله ماته د ګورنمنټ ټلیفون کال راوشي چې یاره ګورنمنټ پروګرام دی پی سی هوټل کې دی لا پلانی هوټل کې دی نو زما سوچ چرته لاړ شي 100,000 ته لاړ شي د 10,000 نه زما سوچ الریډي 30,000 ته راشي چې سرکاري پروګرام دی او سرکاري پیسې دي او د دې پته نه لګېږي او ډېرې ورته ووایه که نه نو رښتیا خبره دا مه تاسو ته هغه خبره وکړله چې کوم دا ټوټل فنکاران په ذهن کې ساتي او ټوټل فنکاران د ته چرته سرکاري پروګرام نه وي نو دی به 50,000 نه دی 10,000 یاد کړو او چې روان څومره ودونه دي صبر وکړه نه زه خو تاته بار وایم چې زه تاته دا جنرالي یادوم تا وروسته وویلې که نه نه زه خلک اواز اوري هغه به شفاروق په 10,000 بوځي صحیح ده نو لکه زه تاته دا وایم چې مثال لکه د دې دا پکار دی چې حکومت څه وکړي تاسو لپاره حکومت څه ګوره حکومت یې تاسو لپاره اکیډمي کولاو کړي چې هغه کې تاسو لکه فن خو مطلب څومره حده پورې چې ته زده کړې کولی شي نو تر مرګه پورې هم زده کړې کولی شي د دې لپاره سرکاري څه ادارې نشته سرکاري څه اکیډمیانې نشته د فنکار دپاره سرکاري څه مطلب داسې څه پلیټفارم نشته چې هغه ته هغه د سکون یا را روان وخت کې که فرض که هغه فن نشي کولی او د حکومت نه هغې دپاره څه وظیفه راځي او هغه په خپل ژوند تیروي نو دا د فنکارانو دپاره داسې څه شته؟ فنکارانو دپاره که داسې څه ویم نو اوسه پورې خو ما خو نه چرته اخیستې دي او نه الحمدلله خلم هغو خلکو ته د پاتې شي چې څوک د دې مستحق دي ټیک شو که نه ځکه چې الحمدلله زه خپل دومره ګټم چې ماته د هغې شي ضرورت نشته خو دا شی په کار دی هغو فنکارانو دپاره په کار دی چې کوم د
فن یې کړی دی، اوس بوډاګان بیماران شوي دي دي، او اوس بیماران شوي دي، اوس هغه شوي دي، ضرورتمند دي، هغو دپاره دا شی پکار دی. نور مثال د دې سینګرانو دپاره زما په حساب ځکه نه دی پکار چې لکه د دې خپل څومره چې سینګران دي، د دې ماشاءالله ښه زندګي ده، ښه ژوند دی، ښه او که دا مثال دا پیسې اخلیم نو زما په حساب بد کوي، ځکه چې دا پیسې مونږ ته اخیستل نه دي پکار، دا هغو خلکو ته پکار دي چې کوم اوس دا فن نه پرېوتي دي، بیماران شوي دي، کمزوري شوي دي، لکه مثال احمد ګل لالا شو، داسې ډېر زیات خیال صاحب شو چې لکه دا غفن کوی نشي نو پکار دي چې دا دې ته پاتې شي. بیا وږمې مې څومره ډېر کار کړی دی، هغه ماشومان لري، مطلب هغه به هم خامخا د څه نه غربت سره مخ وي، هغه په دغې بیمارۍ کم بیمارۍ هغې باندې تېر شو، کم حالات پې تېر شو، اوس کم حالاتو سره مخ ته پکار دی چې مطلب حکومت د هغې سره څه وکړي. تاسو فن کوئ، په فن کې تاسو پیسې لګیئ ګټئ، ټیک دی، ښه لایف دې تېرېږي، نو داسې ستاسو چېرته سوچ راغلی دی چې یاره چیریټي سایډ ته هم تاسو کار وکئ، مطلب چا غریب سره هیلپ وکئ، یا مو کړي وي، یا چې کوم څومره فنکاران دي، یا دې نه علاوه چې کوم ټرانسجنډر دي، ټرانس کمیونټي ده، یا د نور کلیواله غریبانان ستاسو خلک دي، نو هغې سره تاسو مدد کوئ یا مو کړی دی؟ داسې حساب دی چې که ما مدد کړی وي نو زه بخښنه غواړم، زه خو اوس دلته نشم ویلی ځکه چې ما دې دپاره نه دي کړي چې کله ما ته زما انټرویو بیا به زه پکې وایم چې ما پلاني سره کړي دي، ما خو دا شی لکه الحمدلله کړي مې دي، خو زه واضحول نه غواړم د دې شي. یو سندرغاړی که ښه ژوند کوي نو هغه بل ته ښه ژوند ورکولی شي، د هغه سره څه هیلپ کوئ یا تاسو مطلب نور چا کړي دي؟ خامخه داسې خو نه دی، یو فنکار چې یو هنرمند چې یا خامخه د ولس مینه هم په زړه کې لري او د ده احساسات د ده زړه دا غواړي چې یاره زه مثال یو غریب سړي سره یو هیلپ وکړم. هنرمندان چې څومره هم دي یا ډېر د نرم زړه خلک دي او ډېر خواږه خلک دي او ډېر پسته خلک دي او د امن خلک دي. واده مو کړی دی؟ الحمدلله واده مې کړی دی. ښه بچیان مو شته؟ لور لرم. ډېر زیات داسې فینس به وي چې داسې څه واقعیت تاسو ته راغلی دی چې هغې تاسو ته کال کړي او هغه تاسو ته مثال هم جاړي، د خپلې مینې اظهار هم وکړي چې یاره شاه فاروق زه تا سره دومره مینه کوم، زه تا سره ژوند تېرول غواړم، ته زما خوښېږې، تا سندرې خوښومه، نو داسې څه هغه راغلی دي چېرته کالونه درته راغلي یا څوک مخې ته درته راغلی چې هغه تا سره ډېره زیاته مینه کوي د واده نه علاوه؟ بالکل څومره چې زمونږ جینټس فین دي داسې زمونږ په زنانو کې هم ډېرې زیاتې فینز وي، نو بس هغه غوندې ښځې خو کمکلې هم وي، نو څوک د فینز نه بس پته نه لګي یو بل مطلب واخلي که نه چې فینز یې یم، نو اوس نو دا خبرې مبرې پکې راځي، دا خبرې راغلي دي ما سره یو ځل نه، دوه نه، درې نه، بلکې ما نه دا هیر دي چې څو پیرې دا خبرې راغلي دي، دا خبرې راغلي دي، خو مونږ بس الحمدلله دومره څه مې کړي دي چې هغه مې دومره لکه څه خبرې به مې ورته کړی چې یاره هغه به مې دې شي ته اګري کړی او خفه کړی به مې نه، او چې بیا هغې نه بعد یو انسان په خبرې هم نه پوهېږي په هغه هم نه پوهېږي، نو مونږ سره بس بغیر بلاک نه بغیر بیا بل شته نه، بل آپشن را سره نشته. مطلب داسې کیسز تاسو سره راغلي دي چې هغې تاسو د خپلې مینې اظهار کړی، بیا تاسو نه غواړئ ګوره ویل کېږي چې مینه هغه خلکو سره پکار دی کم خلک چې تا سره مینه کوي که نه، نو که فرض که هغې تاسو سره مینه کوي بیا موږ د هغې د مینې قدر کوو، لکه که فرض که زه واخلم ځان، نو زه هم یو مطلب موږ هم پبلک فیګرز یو، بیا فینز لرو، نو موږ ته هم ډېر زیات کالونه راځي، که کمنټس وګورې، که میسیجونه وګورې، که کالونه وګورو یاره اسما دا چل دی هغه چل دی، نو هغه کېږي داسې به تاسو سره هم راځي، هغه به فیس کېږي او هغې ته به موږ ډېر نرم لهجه کې وایو چې یاره مطلب زموږ ژوند کې دا چې زړونه یې مات نشي، دغسې ده چې زړونه یې مات نشي. یو هنرمند سره مې خبرې کېدلې، بخښنه غواړم نامه یې نشم اخیستلی، هغه وایي چې یاره یو جینۍ وه او ما ته کال وکړو چې یاره ته زما خوښ یې او زه تا سره مینه کوم، او که فرض که ته داسې ونه کړې نو زه به داسې وکړم داسې، نو ما ورته چې یاره زه نشم کولی، انکار مې ورته وکړو چې لکه زما آلریډي واده مې کړی دی، بچیان هم لرم او زه داسې نشم کولی، نو هغلته ما د ډز اواز به اورېدو، وایي تر ډز اواز مې واورېدو هغې جینۍ پسې تر ننه پورې زه ګرځم، هغه جینۍ ما ونه موندله. دې حده پورې هم تاسو سره به څوک مینه کوي، لا به یې کړي وي، لا به کول غواړي، نو داسې څه کیسز راغلي دي مخې ته؟ داسې حساب دی چې زما سوچ مطابق خو چې یو انسان ته دې شي ته
مجبور نه کې زیات ګوره شاه فاروق ګوره داسې زه مینه جینکې هم وي زه پوهېږم زه تا ته چې جواب هغه تاسو درکوم ته کالو کې چې یاره زه به تا سره دا چلو کوم ګوره ما سره مینه وکړه یا ما سره واده په دې وکړه کې اوس ګوره زه خو وایم چې دومره کمکل به څوک هم نه وي چې په پیله ځل باندې کالم کې او تمانچا مې ورسره داسې خو زه نه منم او اوس که ما مطلب یو جنۍ سره ریلیشن 15 شپږ ورځې 10 ورځې ګپ شپ لګوم په موبایل باندې هلو چرته یې هځه یې دلته یې که نه هغې نه بعد زه ورته ووایم چې زما خو ښځه ده او زما خو هغه دي زما ده نو دغه شان کیس زه منم چې دغه به ځان هم مړ کړي هغه به مو کړي او داسې خو نه کېږي چې په پیله ځل یې ما ته ټلیفون راوکړو او دې سره خبره ما نه وه کړې او که نه ما ویل لکه هغې خوښېږي یو څه بل څه که نه بیا وروسته هغې ووایي چې یاره داسې کیسز پکې راځي نو جنکۍ هم اوس دومره بهادري شوي دي چې یاره که فرض که ما سره مینه ونه کړي نه چې دا بهادري نه ده چې دا بهادري نه ده دا به تاسو ته بهادري ښکاري دا او جي دا ما ته ډېره زیاته کمکلي ښکاري او دا کیسونه هرګز د هغو فیملیانو نه کېږي چې څوک په خپله خور لور باندې بندیز ونه لګوي نو دا کیسونه په هغه کې پکار دی چې موږ تاسو ټوټل الله د ټوټل پښتنو د ټوټل مسلمانانو عزت وساتي او پکار دی چې موږ په کور کې په خپل خور لور پسې لږ وګرځو او معلومات یې وګو چې زما خور لور په دې ټیم په تیاره کې په کمره کې ناسته ده آیا دې سره موبایل خو نه دی آیا دا ولې ناسته ده آیا دا نو بیا به دغه شان حادثې نه راځي او دغه شان کیسز به بیا نه راځي ښه شاه فاروق د سندرې د فن علاوه داسې څه کاروبارونه لري چې هغې کې اموخته وي زمونږ چې څومره فیملی ده که په بنو کې ده که په پېښور کې ده هغه لکه خپل کاروبارونه لري لکه زمونږ ترونه چې دي په خپلو علاقو کې زمینداري ټایپ هغه کوي خو زه کاروبار لرم هم نه او الحمدلله ضرورت هم نه لرم او که هغه شي نو زه ورته فارغ هم نه یم چې زه کاروبار وکړم لا زه داسې یو بل کار وکړم ما خو تاسو ته ووایي چې زما ما ته خپله دا پته نه لګي چې نن شپه مې خو دلته ده چې سبا شپه زما په کویټه کې هم که په کراچي کې به هم په هغه کې به هم نو کاروبار دپاره خو سړی یو ځای مخصوص کړي چې یاره زه به دلته کاروبار کوم نو زه کوی نشم کاروبار او داسې خوښ مو کاروبار نشته دی چې مثال تاسو وایي چې یاره دا که فرض که سندرې فن مې نه کولو نو بیا به دې کاروبار ته تللم ما خو که فنکار هنرمند نه وی بیا به زه ډېر ښه کرکټر وی ما ته کرکټ ډیر زیات خوند راکوي خو کاروباري په لحاظ سره نه شوق په لحاظ سره کاروباري په لحاظ سره د ګاډیانو کاروبار چې دی د ګاډیانو ښه ګاډیان ګرځوم هم او ښه ګاډیانو سره مینه هم لرم او که کاروباري په لحاظ باندې زه وی بیا به کیدی شي چې زما شوروم وی زما ګاډیانو کاروبار وی خبرې هم ډېرې زیاتې وشوې نو اخره کې به راته څه زمزمه کوئ د شعور سترګې ړندې دي په دې ښار کې د شعور سترګې ړندې دي په دې ښار کې د خدای فضل دې مزې دي په دې ښار کې د شعور سترګې ړندې دي په دې ښار کې د خدای فضل دې مزې دي په دې ښار کې د خدای فضل دې مزې دي په دې ښار کې بالا خلق دا ابلیس جامو کې ګرځي بالا خلق دا ابلیس جامو کې ګرځي بالا خلق فرښتې دي په دې ښار کې بالا خلق فرښتې دي په دې ښار کې د خدای فضل دې مزې دي په دې ښار کې هو هر سړی ترې خپله خپله مانا اخلي هر سړی ترې خپله خپله مانا اخلي د یو ټکي شل مانې دي په دې ښار کې
د یو ټکي شلمانې دی په دې ښار کې د خدای فضل دی مزې دی په دې ښار کې هو تاسو ولې سرکاري لنګر ته ناست یئ تاسو ولې سرکاري لنګر ته ناست یئ ننو ستاسو خو بنګلې دی په دې ښار کې ننو ستاسو خو بنګلې دی په دې ښار کې د خدای فضل دی مزې دی په دې ښار کې چې کردار یې د پیسې نه دی اقباله چې کردار یې د پیسې نه دی اقباله د هغو سره پیسې دی په دې ښار کې